د اسلامي امارت لخوا مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه او د جنرال م.بين غبرګون. د طالبانو رسنیز فعال جنرال م.بين وایي کشکې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر مخه ونیول شي. په ټولنیزو رسنیو کې د اسلامي امارت د حکومت یو فعال وایي کشکې افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر مخه ونیول شي. په جنرال م.بين مشهور دغه فعال وایي دغه کس د عالم په شکل نه راځي بلکې د یوې بدنامې استخباراتي شبکې پلان تطبیقونکی دی. جنرال م.بين په اسلامي امارت کې د پاکستان له سختو نیوکهګرو دی او کله کله مخامخ یا څنګه پر مولانا فضل الرحمن هم انتقادونه کوي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر سردار احمد شوقي فورن مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنلیک وسپاره. جنرال م.بين په خپله ایکس پاڼه دغه بلنلیک د په غبرګون کې لیکلي د کرایي له پوځ سره یې د پروژې د تطبیق خبرې کړي دي خو الله به یې ټول پلانونه شنډ کړي. افغانستان اسلامي امارت ورته بیداره دی. دغه طالب جنجالي څیرې په خپل ایکس کې د مولانا فضل الرحمن ته د کابل سفر له بلنې وروسته 3 ټویټونه کړي دي. په یو ټویټ کې لیکلي دي د کرایي پوځ مشر چې امریکا ته تللی و بیرته ناامیده راغی امریکایانو چغه کړه واخ یې ورته ورنه کړ او واښه یې ورته وانه چول نو اوس یې بله حربه رامخکې کړه. په اوس وخت کې د دغه خلکو راتګ افغانستان ته ګټه نه بلکې زیان رسوي. دا سفر هم استخباراتي سفر دی. مولانا فضل الرحمن چې د اسلامي امارت په معنوي پلار هم مشهور دی له څو لسیزو راهیسې یې په افغانستان کې د طالبانو جګړه روا بللې او د دغې ډلې سیاسي ملاتړ یې دی. د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ کې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن ته یې افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده او هغه هم داسې وخت کې چې د پاکستان او افغانستان اړیکې چندانې ښې نه ښکاري. د پاکستان حکومت پر طالبانو نیوکه کوي او وایي د دوی په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو بریدونه څو برابره زیات شوي دي. پاکستان له دغه بریدونو وروسته له طالبانو غوښتي چې د پاکستاني طالبانو مشران دې دوی ته وسپاري هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او پاکستان یې غوښتي چې دوی دې د تورونو پر ځای د خپلې خاورې امنیت وساتي.